بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د میږیانو د خوب تعبیر کوم. په خوب کې چې کله میږیان وکتل شي دا څه تعبیر لري. دا خوب اکثر خلک ګوري او په داسې شکل یې ګوري چې په ځان پورې نښتي وي میږیان، هغه ځان نیسته کوي یا د میږیانو په سوري باندې ناست وي، هغه پې راغلي په ځان یې راخیږي، او یا په خپل فرش باندې په کوټه کې ګوري یا کور کې ډېر زیات ګوري. نو دا څه تعبیر لري په خوب کې؟ ابن سیرینو د نورو معبرینو علماو په نزد لشکر باندې تعبیر کیږي، په فوج، په عسکر فوج لشکر باندې تعبیر کیږي. چې کله ډېر وکتل شي چې یو خواته روان دي، نو معنا داسې په هغه ځای باندې لشکر فوج راځي، حمله کیږي، په هغه ځای باندې کیدای شي حمله وشي. حریصو انسانانو باندې هم تعبیر کیږي چې کله د میږیان وکتل شي چې ډېر شیان د خپل ځان نه غټ غټ شیان خولو کې اخیستي دي او روان دي، نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې دا سړی خپله دا شاید دا خوب کتلی او د دې دا څومره کورنۍ چې دي حریص دي مال پسې دنیا پسې، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. او چې کله دا خوب کې وکتل شي چې دا میږیان غواړي تا ته ضرر ورسوي، په دې باندې تعبیر کیږي چې یو ضعیف قوم سره ته په لانجه کې یو چا سره په لانجه کې چې هغوی ډېر ضعیف دي، یعنې میږیان چې دي ډېر ضعیف مخلوق ده. هغوی چې کله انسانان لکه د سلیمان علیه السلام واقع کې چې کله سلیمان علیه السلام د خپل لښکر سره روان وو، نو هغوی خپل سوریو کې ننوتل. نو معنا ده چې دغسې خوب که تا ولیده چې دا میږیان وي او هغه کوشش کوي چې تاسو ته ضرر ورسوي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې چا سره ستا لانجه ده، چا سره چې ستا ټکر ده، ستاسو د کورنۍ ستاسو، نو هغه ضعیف خلک دي، ضعیف دشمن ده، ډار مه رارتې، ته چې پرې ورسې نو هغوی شاته کېږي. او همداسې په خوب کې وکتل شي ستا کور خواته روان وي او په خولو کې دانې وي، د میږیانو په خوله کې دانې وي او ستا کور خواته روان وي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. دا په مال په برکت، د مال په زیاتوالي باندې تعبیر کېږي چې ستا کور ته برکت راځي، مال راځي. چې کله میږیان ستا کور ته شیان راوړي، او برخلاف د دې بیا چې کله ته خوب کې وګورې چې میږیان ستا له کور نه شیان وباسي، ډېر زیات میږیان دي، هغه ستا د حولي نه، ستا د کوټې نه، ستا د کور نه په خوله کې شیان وي او بیرون طرف ته روان دي، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا مال کمیږي، کم نقصان راځي په مال کې، تاوان راځي په مال کې. او همدارنګه چې کله دا میږیان وکتل شي په کوټه کې د توشک په سر باندې، په فرش باندې، په کوټه کې وکتل شي، نو دا په اولاد باندې تعبیر کېږي. یو بې اولاد انسان چې کله دا خوب وګوري، نو په اولاد او په نسل په ذریعه تعبیر کېږي چې که زیات و نو نسل معنا زیات دی، مایوسه کېږدي نه، که د علاج خبره یې علاج دې وکړي خپل. او کله کله دا میږیان چې دی په خپله د انسان د دغه یو انسان باندې هم تعبیر کېږي چې یو میږی مثلا ته خوب کې وګورې چې هغه زحمت وباسي، کار کوي او رواني او تا ته تعجب غوندې ښکاري دا میږی، یا ستا په ځان وي یا په یو ځای کې روان وي، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته په همدغه وخت کې ډېر سختو کارونو پسې لګېدلی، مایوسه کېږي به نه، خپل کار ته به ادامه ورکړې، ته خپل نتیجې ته رسېږي. لکه دا میږیان چې کله یو شی یو دانه یو ځای نه انتقالوي، نو په ډېر سختي سره انتقالوي، څو ځلې ترې خطا کېږي بیا یې راخلي. نو ستا نه هم که داسې یو کار وي چې هغه څو ځلې تا نه خرابېږي، نو انشاءالله هغه کار کې ته کامیابېږي. او چې کله دا میږیان ته په خوب کې وګورې چې ډېر زیات تعداد باندې د خپل سوري نه راوځي او روان دي همداسې ستا خواته، نو دا په مشکلاتو باندې تعبیر کېږي چې یو څه مشکلات کېدای شي راسي. ځکه چې کوم ځای کې میږیان روان وي، نو هلته سړی په هغه لاره بیا پرېږدي، په هغه لاره بیا نه ځي، او که ځي نو ډېر احتیاط سره پښه ږدي چې زر ترې تېر شي، په ځان پورې وننخري. نو دا په مشکلاتو باندې تعبیر کېږي چې یو څه مشکلات تا ته روان دي، نو هغه لاره تبدیل کړه، هغه لاره بدل کړه، کومه لاره، کومه طریقه، کوم د تجارت کاروبار نورو مسلې هغه د انتخاب کړی دی، په هغه کې لږ فکر وکړه، بل نورو لارو کې فکر وکړه. او چې کله زیات میږیان دي او په خوله کې ټولو کې دانې وي او دا ستا کور کې ګرځي را ګرځي، نو دا هم په مال او په نعمت او په اولاد باندې تعبیر کېږي. ذریه دې زیاتېږي، مال دې زیاتېږي، نعمتونه الله تعالی در باندې زیات کړي دي او یا زیات به وي، نو دا هم ښه تعبیر لري. او چې کله ته وګورې د میږیانو دا سوري وګورې چې دا سوري ویستلي دي ستاسو کور خواته، او ته فکر کوې چې دا بیرون خوا نه راغلي یو سوري ویستلي دي، یو ته ګورې چې سوري بیا غټ دي او دننه بیا نور کېدای شي نور هم غټ وي، غل باندې تعبیر کېږي هم، چې کېدای شي غلا وشي له کور نه دی، د مال نه دی، نو لږ احتیاط وکړه او متوجه اوسېږه. او چې کله ته میږیان په خوب کې وګورې چې ستا د خولې او د پوزې نه میږیان همداسې راوځي، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. ځکه انسان چې کله وفات کېږي، نو په قبر کې کېښودل کېږي، نو دا د میږیانو بیا په دې کې میږیان ننوځي او خالي کوي یې مکمل او هر شی ترې وباسي، نو دا د خوله او د پوزې نه
د سترګو نه د نور ځایانو نه د سوریو نه میږیان وتل په خوب کې دا ښه تعبیر نه لري. په مرګ باندې تعبیر کیږي چې انسان وفات کیږي او قبر ته ځي او هلته د میږیان د باندې مزې کوي، خوراک یې کوي او بېرته ترې راوځي. او چې کله د بې اولاد ښځه او سړی دا خوب کې وګوري دا میږیان چې میږیان یې په خوب کې وکتل او ضرر احساس یې ترې ونه کړ نو دا ښه تعبیر لري. په اولاد باندې تعبیر کیږي چې اولاد انشاءالله الله تعالی ورته نصیب کوي، ذریه ورته نصیب کوي، اولاد ورته نصیب کوي، یعنې مایوسه کیږي دی نه. او چې کله د نجلۍ او یو مجرد هلک دا په خوب کې وګوري دا میږیان نو دا په واده باندې هم تعبیرېدلی شي، ځکه میږیان په انسانانو باندې هم تعبیرېدلی شي، په ذریه باندې تعبیرېدلی شي. نو معنا د دوی په حصه کې انشاءالله د واده نږدې به وي او ښه ځای کې به وي او برکت به پرې کېږي. چې کله ته میږیان په خوب کې وګورې چې ستا په لاسونو کې دي او ته یې څندې د لاسونو نه یې خطا کوې یا په پښو کې دي په ورانونو کې دي په دې ځایونو کې دي او ته یې څندې نو دا ښه تعبیر نه لري. بیا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته هغه سري عادت ستا عمل ده، په هغه طریقه باندې ته خپل نطفه ضایع کوې چې هغه په لاس باندې ضایع کوې نو دا عادت بیا صحیح نه ده، دا کار صحیح نه ده. تا ته یو خبرداري ده چې دا کار مه کوه، دا ګناه لري، دا کار مه کوه. نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. او چې کله میږیان دا تا په خوب کې وکتل چیچي دي، نیش وهي دي، یعنې چیچي دي میږیان نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې سختي زغمې، سختي زغمې، یا په دې باندې هم تعبیر کېږي چې شهادت الله تعالی درته نصیب کوي. ځکه حدیث شریف کې راځي چې یو شهید چې کله لګېږي په د حق او د باطل په جنګ کې نو هغه د مرګ احساس وایي دومره کوي لکه چې یو میږی چاته ټک ورکړي، میږی یو څوک وچیچي نو دا په شهادت باندې هم تعبیرېدلی شي. او چې کله په خوب کې ته وګورې چې میږیان ته مړ کوې نو دا ښه تعبیر نه لري. بیا دا په ګناهونو باندې تعبیر کېږي، ظلم باندې تعبیر کېږي چې ته یو ضعیف کس باندې ظلم کوې، ضعیف خلکو باندې ظلم کوې او ته زیاتی کوې په خلکو باندې نو دا کار مه کوه. او بیا دا سره میږیان چې دي چې کله سره میږیان ته په خوب کې وکتل نو دا ضعیف خلکو باندې تعبیر کېږي، ځکه سره میږیان چې دي هغه همیشه نه وي، مقاومت یې دومره کم وي، کله کله په یو شی کې پیدا شي نو دا ضعیف خلک دي، یو څه مشکل ده هغه پیدا کېږي او بیرته حل کېږي، څه مشکلاتو سره ګیر وي او تا سره میږیان دې په خوب کې وکتل نو انشاءالله هغه مشکل دې حل کېږي، هغه مسله حل کېږي. او چې کله بیا په خوب دې وکتل چې د میږیانو په هغه سوري باندې ته ناست یې، د دوی په کوم سوری څه ده، کوم کور ده، کوم ځای ده، هلته ته ناست یې، هغوی راوتلي ستا په ځان کې، دا هم په اجل نږدېوالي باندې تعبیر کېږي چې اجل دې نږدې ده، کیدای شي د وفات نیټه دې نږدې وي نو تیاري وکړه خپل آخرت ته دې. نو دغه مختلف تعبیرونه وو د میږیانو په باره کې چې دا اکثر خلک په خوب کې ګوري او اکثر په کورونو کې چې میږیان پیدا کېږي خلکو کې دا عقیده ده چې وایي دا په کوم کور کې میږیان زیات وي دا هلته سحر جادو شوي او یا حسد کې هغه کور کې نو دا خبره صحیح نه ده. دا د الله تعالی یو مخلوق ده نو موږ داسې نشو کولی چې داسې ووایو چې دغه شی زیات شو نو موږ باندې دغه آفت و دغه مصیبت ده. نو که داسې خبره وکړو خو معنا دا شو چې د ټول میږیان ته مړ کوې نو د کور نه یې ختموې، چې تورې زما له کور نه حسد ختم شي، سحر جادو ختم شي. نو هر شی په سحر جادو باندې تعبیرول او هر مسله په همدې کې بدګماني کول دا ژوند ډېر سختوي. نو دا غلط عقیده ده. که څوک دا ښځو کې اکثر دا عقیده ده دا میږیان په کوم کور کې وو نو هلته په ویښه کې یعنې یا په خوب کې ډېر کتل کېږي اکثر خلک وایي نو وایي چې هلته سحر و جادو شوي او حسد و نظر هغه کور کې واقع شوي. دا صحیح نه ده، دا صحیح نه ده. دا یو مخلوق ده د الله تعالی چې چېرته وي نو دا فایده یې دا ده چې هغه میده شیان تویږي هغه ټولوي، چې جراثیم هغه وي هغه دوی ټولوي. نو دا د محیط لپاره دوی بودن ښه ده، د الله تعالی مقدرات دي، دی زموږ د ماحول طبیعت یو جز ده. نو باید احتیاط ورسره وشي. یو څه کله زیاتېږي په کور کې په تنګېږو نو بند وکړو سوري بند کړو چې بل خوا نه ووځي، خو داسې کار ونه کړو چې هغه بیخي ختم شي. په همدې باره کې یو خوب هم شته وایي میږیان زما په وجود باندې روان وي زه یې شړم، تور غټ میږیان بیا تور کوچنی میږیان شي بیا کوچنی سور رنګ میږیان شي. نو دا پوره خوب تا نه ده ویلی چې ستا په وجود په کوم ځای کې روان وي، په کوم ځای کې روان وي ستا په وجود باندې. که داسې وي چې ستا د وجود نه دا وتلي وي خو بیا ښه تعبیر نه لري، او که داسې وي چې ستا په ورانونو په پښو په لاسونو باندې وي بیا هم ښه تعبیر نه لري، په هغه سري عادت باندې تعبیر کېږي چې ته خپل نطفه ضایع کوې په لاس سره. او څه کله بیا ته ښایي خوب کې دې کتلي وي چې دا شیان تا په عذابوي، تا پورې نښتي وي، ټک ډر کوي او په عذابوي دي. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه اول کې غټ میږیان دي بیا وروسته لږ تور کوچني میږیان شي. نو معنا داسې که څه مشکلاتو سره ګیري دا مشکلات ورو ورو په کمېدو دي، بیا وروسته کوچنی سور رنګ میږیان شي. نو دا مشکلات د انشاءالله په ختمېدو دي.
که چا سره لانجه وي نو هغه مسایل که اول کې غټ تاته ښکاري نو وروسته انشاءالله دا ساده کېږي اسانه کېږي کښېنه پکې جرګه وکړه او مسله حل کړه او تخته تیمه دا مسله انشاءالله حل کېږي والله تعالی اعلم دا و د نن ورځې دا یو خوب څه جالب خوب و او دا نور د میږیانو باره کې معلومات مې هم تاسو ته شریک کړه بله ویډیو انشاءالله په نکریزو باره کې ده زنانهو لپاره څه نکریزې په خوب کې څه تعبیر لري سړو لپاره څه تعبیر لري زنانهو لپاره څه تعبیر لري دې باره کې یو خوب ده انشاءالله هغه باره کې انشاءالله بیا معلومات درکومه نو چینل کې که نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ او ملګرو سره هم شریک کړئ او که خوب هم لیدلی وي نو زما واتساپ نمبر ده چینل کې خپل اواز سره هم لیږلی شئ او لیکلی هم شئ او زنګ مه وهئ بیا انتظار وکړئ خوب هم پوره ووایئ د خوب وخت وښیئ او د خوب اول او آخر واضح کړئ نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته